ففيما العمل یا رسول الله نو دی عمل ته پکې ویسه ضرورت دی اې د الله نبی مونږ پسې خو زمونږ د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي دي که زه صحیح ما هغه هم راپسې لیکلی شوي که زه بد یم هغه هم راپسې لیکلی شوي دي نو په دې باندې ځان پوهه کوي یو د تقدیر معنا دا په ذهن کې ځان سره کېدی چې د انسان تقدیر لیکلی شوی دی او د انسان نه 50,000 کاله مخکې دا لیکلی شوی دی بلکې د مخلوق د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د هر انسان عمر ولیکلی شو داغه رزق ولیکلی شو داغه نیکبختی او بدبختی ولیکلی شوله نو چې کله دا ما او تا پسې هر څه لیکلی شوي دي یو حدیث کې یو صحابي تپوس وکړه ففیما العمل یا رسول الله نو دی عمل ته پکې ویسه ضرورت دی اې د الله نبی مونږ پسې خو زمونږ د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي دي که زه صحیح ما هغه هم راپسې لیکلی شوي که زه بد یم هغه هم راپسې لیکلی شوي دي نو په دې باندې ځان پوهه کوي یو د تقدیر معنا دا په ذهن کې ځان سره کېدی تقدیر ویلی شي علم الله السابقه د یو شي باره کې د الله تعالی علم د هر څه باره کې د الله تعالی علم موجود دی که څه موجود دي د هغې باره کې م الله سره علم شته او که څه موجود نه دي آینده کې به موجودېږي د هغې باره کې م د الله تعالی سره علم شته نو دا د الله تعالی علم دی زما او ستا د عمل په باره کې او بعضې انسانانو ته م الله تعالی فراست ورکړی وي هوښیارتیا یې ورکړې وي هغه ډېر پوه وي د دې مثال داسې دی لکه یو سړي باره کې یو هوښیار سړی وي چې لکه د فلانکې سړی خو بار ته روان دی دوبۍ ته روان دی کویت ته روان دی بل ملک ته روان دی د مزدورۍ دپاره خو دا ما ته د ټینګې نه ښکاري او ټیک دا میاشت پس به دا راتښتي او کال هم نشي تېرولی هغه شان وشي نو هغې ته ویلی چې د هغه هوښیارتیا الله تعالی پیدا کړی دی او الله تعالی دومره عقل ورکړی چې یو انسان ته وګوري د هغه اندازه لګولی شي د هغه چې کومه طاقتونه ورته الله تعالی پکې اچولي کوم صلاحیتونه پکې الله تعالی ورکې اچولي هغه معلومولی شي نو بیا الله تعالی خو د کائناتو خالق دی هغه علیم بذات الصدور دی زما او ستا د زړونو په رازونو باندې خبر دی نو د هر شي باره کې الله تعالی سره علم دی بالکل لیکن تا ته د هغې سره اختیار هم درکړی دی که ته د هدایت په لاره ځي او که ته د ګمراهۍ په لاره ځي ما او تا الله تعالی مجبوري محض نه پیدا کړي چې خامخا دا کار به کوو او د پاسه را باندې کوتک نیولې شوی نه ما او تا آزاد پرېښودلی شوي یو که اوس د جومات ته ما او تا راتلو هم زما او ستا اختیار و او که کور کې پاتې کېدو یا روزګار کې پاتې کېدو یا خوده پاتې کېدو هم زما او ستا اختیار و بشرته به ناست وې دکان کې به ناست وې یا به کور کې ناست وې یا به خوراک کولی یا به چکر ته وتی وې ما او ته د جومات ته رالو په خپل اختیار باندې رالو د دغه اختیار استعمالول ما ته الله تعالی راکړی نو په دې به ما ته الله اجر هم راکوي ځکه دا خپل اختیار ما په خپله استعمال که او ما خپل اختیار صحیح استعمال که نو په هغه حدیث کې صحابي تپوس کوي چې انسان پسې هر څه لیکلی شوي دي ففیما العمل یا رسول الله نو دا عمل د څه دپاره دی نبي پاک علیه الصلاة والسلام ورته ډېر بهترین جواب ورکړه وایي واوره دا خبره چې څوک الله تعالی د څه دپاره پیدا کړی دی یو انسان یې د جنت دپاره پیدا کړی دی نو دا د جنت په اعمالو کې الله تعالی استعمالی د جنت اعمال ورته الله تعالی اسانوي د جنت اعمال ورته الله تعالی په سوچ او فکر کې اچوي دا ښایسته عمل کوي منځونه کوي روجی نشي ذکر اسکار کوي د حرامو نه ځان ساتي د بدکارو نه ځان ساتي د غیبتونو نه ځان ساتي د دروغ ویلو نه ځان ساتي دا ځان پاک کوي ځکه الله تعالی د پاک زی دپاره دا منتخب کړی دی او د انتخاب الله تعالی د جنت دپاره کړی دی الحمدلله زما او ستا د الله تعالی نه امید دی چې ما او تا دپاره یم جنت لیکلی ځکه طاعات کې م استعمالی عبادت کې م استعمالی منځونو کې م استعمالی ذکر اسکار کې م استعمالی د خپل وس مطابق صدقې ورکولو کې م استعمالی که الله تعالی د حج عمرې توفیق راکړه هغې ته به م ځو د هغې نه م د الله تعالی نه امید دی د الله تعالی نه م ختمه ده الله تعالی به یې راکوي د ټولو کې به استعمالیږو او دغه شان نبی مهربان دی وفرمایل که یو انسان الله تعالی د جهنم د پاره لیکلی نو دته به د جهنم کارونه اسانیږي دا به د جهنم اعمالو کې استعمالیږي دا به د جهنم په سوچ او فکر کې وي او هغې اعمالو کې به وي دا به منځونه نه کوي دا به روجې نه نیسي دا به ذکر اسکار نه کوي دا به غلا کوي دا به ګناهونه کوي دا به بدکارۍ نه کوي دا به مسلمانانو ته اذیتونه او تکلیفونه رسوي نو انجام به د تباهي شي انجام به د بربادي شي په دې خوشحاله شي چې موته الله تعالی نیکان پیدا کړي عبادت
عبادت گزار پیدا کړیو منځ گزار پیدا کړیو د روجي نیولو والے پیدا کړیو ذکر اذکار کولو والے پیدا کړیو د قران تلاوت کولو والے پیدا کړی په دې باندې خوشحالي پکار ده نو الله تعالی نه بدا دعام کې چې الله په عبادت کې می استعمال کی یا الله جنت را ترا کی زما د ایمان حفاظت وکي د الله تعالی نه مونږ نن دنیا غواړو چې الله پاک حلال مال راکي بچی راکي د چا بیبی نه یا الله بیبی راکي یا الله د قرض نه اخلاص کی لیکن دا دعا به ډېر کم خلک چې الله 15 وخت مونږ پابند مې وګرځي د ذکر او اذکار پابند مې وګرځي ستاد نبی پاک د اخلاق په شان دي اخلاق راته نصیب کی داغه د اعمال په شان اعمال راته نصیب کی زما بچیم دیندار کی زما کور ولم دیندار کی زما مور او پلارم دیندار کی زمون ټول کور په دین باندې آباد کی دا دعاګان ډېر کم خلک غواړي او اصل شی دا دی انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی د دوه حصے دي یو د ظاهري ډانچو بدن دی دا د غوښو نه جوړ شوی دی د وینو وډکو نه جوړ شوی دی د لپاره ظاهري غذا پکار ده کوم چې دنیا کې دا به خوراک کوي دا به سکاک کوي چې بیمار شي دا به علاج کوي دې سره به دا بدن فټ فاټ وي دویم په دې بدن کې روح دی اگر روح د الله تعالی په امر باندې راغلی دی داغه تعلق الله تعالی سره دی داغه د لپاره غذا عبادت دی داغه د لپاره ذکر دا داغه د پاره غذا ده داغه د پاره غذا د الله تعالی یادول دي څومره عبادتونه د روح غذا ده او دې سره بستا روح مطمئن کیږي ستا روح به آرام ورته حاصلېږي الله تعالی یې مقام کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب وی خبر شي د الله تعالی په یاد او د الله تعالی په ذکر به ستاسو زړونو ته اطمینان ملاويږي کته وي چې خوشاله شم ټینشن او پریشانی کې نه ما نو یو علاج داغه دادي چې ته څه کوا ذکر کوا درود شریف وایا او دې ته پر خاص ټیم ورکا نن مونږه د